فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. محترم درنو حاضرینو، په لومړي قدم کې د خوشحالۍ ځای دی چې نن مونږه د غزني د ولایت په مرکز کې د غزني ولایت د محترم علماء کرامو، قومي مشرانو او مجاهدینو سره ګډون لرو. د افغانستان د اسلامي امارت د سرحدونو اقوام و قبایلو محترم وزیر او د غزني ولایت محترم والی صاحب او د غزني ولایت د علماء کرامو د شورا محترم رئیس او د جهادي مدرسې محترم محتمم او مشایخ علماء کرام او د غزني ولایت د امارتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتونونو محترم رئیسانو، استادانو او د غزني ولایت د ټولو دیني مدارسو محترمو مسؤلینو، استادانو، علماء کرامو او د غزني ولایت د ټولو لسو محترمو مدیر صاحبانو او د دې ولایت محترمو مسؤلینو، رئیسانو، محترم معاون صاحب، امنیه قماندان او د لوا مشر او د استخباراتو محترم رئیس او د جلسې ټولو حاضرینو ګډون کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم حاضرینو، د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ تاسې د غزني ولایت علمي فرهنګي ولایت په داسې وخت کې په غونډه کې ګډون لرو چې په ټول افغانستان باندې الحمدلله نن یو سوچه اسلامي نظام حاکم دی، ډډمنه د امن فضا قائمه ده، د شل کلن جهاد د ناټو د امریکا په مقابل کې او 14 کلن جهاد له دینه مخکې د اتحاد جماهیر شوروي او د هغوی د غلامانو کمونستانو په مقابل کې ارمانونه ترسره شوي دي. محترم حاضرینو، نننی اسلامي نظام چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی دا د موږ تاسې یوازې د علماء کرامو، یوازې د مدارسو د طالبانو ارزو نه، بلکې د افغانستان د ټول مسلمان ملت ارزو وه چې په افغانستان کې داسې اسلامي نظام قائم شي لکه نن چې قائم دی. محترم حاضرینو، 20 کاله د ناټو امریکا په مقابل کې جهاد او د هغې نه لږ مخکې 14 کاله د اتحاد جماهیر شوروي د هغوی د غلامانو په مقابل کې جهاد یوازې عالم ملا طالب نه دی کړی، بلکې د افغانستان غیرتي مسلمان ملت هم د اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې جهاد کړی، هم 20 کاله د ناټو امریکا په مقابل کې جهاد کړی. موږ باید دا سوچه مبارزې، د سوچه اسلامي انقلابونه تر یو خاص طبقې پورې منحصر نه کړو،
داسې دعوه باید موږ نه وکړو چې 20 کاله د ناټو امریکا په مقابل جهاد یوازې مدرسو او یوازې علماو طالبانو کړی. نه، د افغانستان غیرتي قاطع اکثریت مسلمان ملت په دا 20 کاله جهاد کې دا د اسلامي امارت د قوماندې لاندې زموږ سره په د جهاد کې برخمن، شریک او سهیم وو. دې کې شک نشته چې چا په د 20 کاله مبارزه کې بمونه په ځان پورې تړل، راکټې پوګه، کلاشینکوف پوګه، د دشمن په مقابل کې په اول صف کې جنګېدل، دا زمونږ تاسې د 20 کلنې مبارزې د جهادي کاروان د قربانۍ د کاروان د اول صف خلک دي ټول به ورته احترام لرو. له هغوی د مېړانو قربانۍ نه موږ تاسې انکار نشو کولی. خو دې کې شک نشته دی چې دغه مجاهد چې د بمونه په ځان پورې تړل، دا د کابل ښار ته د امریکایي اډې ته ځان رسول، په امریکایي کاروان باندې حمله کول، په غزني کې په امریکایانو حمله کول، دا مجاهد دا چې د اطرافو نه د غزني مرکز ته راځي، دا چې د قندهار او پکتیا او یا د غزني نه دا د کابل ښار ته ځان رسوي، چې زمونږ د کابل د ښار مسلمان اوسیدونکي، د غزني د ښار اوسیدونکي، عالم، د پوهنتون استاد، د هسپتال ډاکټر، تاجر، دکاندار، چې دا په خپل کور کې دغه مجاهد ته ځای ور نه کړي، دغه مجاهد ته راهنمایي ونه کوي، دا مسافر مجاهد له قندهار نه څنګه ځان ته کابل ته رسوي؟ دغه مجاهد شپه چیرته وکوله؟ دا د هوټل والا چې په ده باندې یو پرده روانه شوي چې دلته په د مسافرخانه کې غلی اوسېږه، نو دا مجاهد خو دشمن پیژني، په ده پورې خو شیان تړلي دي. نو موږ داسې ویلی شو چې دغه مجاهد ته په کابل په غزني کې شپه چا ورکړله؟ خو دغه مسلمان ملت ورکړه. خو یا به ډاکټر په کلینیک په هسپتال کې ځای ورکړی، یا به د مدرسې محتمم د پوهنتون استاذ په خپله درسګاه او قیامګاه کې اوسولی په دفتر کې، یا به تاجر خپل دفتر کور ته بولی وي، یا به د کلي خان ملک د ګذر وکیل خپل میمنخانې ته بولی وي. نو چا چې مجاهد ته شپه ورکړي، دغه مجاهد ته چې سبا او بله ورځ په خیر د دشمن په کاروان باندې حمله کوي، نو موږ دغه څوک چې زموږ مجاهد په 20 کاله کې ساتلی، دا زموږ د خپلې مبارزې نه جدا وساتو؟ نه، چا چې زموږ مجاهد ته شپه ورکړي، دا هم په 20 کلنه مبارزه کې دا زموږ د کاروان خلکو. چا چې زموږ مجاهد ته یوه خوله ډوډۍ ورکړي، دا هم د 20 کلن جهاد کې زموږ د کاروان خلکو. چا چې مجاهد زموږ په موټر سایکل، په خپل سراچه موټر کې، په خپل هر موټر کې چې سپر کړی، تر دشمن یې رسولی تر هدف پورې، دا هم زموږ د کاروان خلک دي. چا چې مجاهد ته یو راکټ، پیکا، کلاشینکوف په خپلو پیسو اخیستی، جهاد بالمال یې کړی، دا هم زموږ د کاروان خلک دي. چا چې د مجاهدینو د فتح د کامیابۍ لپاره دعا کړې وي، دا هم زموږ د کاروان خلک دي. څوک چې لا اقل د مجاهد په فتح په کامیابۍ باندې خوشحاله شوي وي، دا هم موږ د خپل کاروان خلک بولو. نو تاسو خپله فیصله وکوئ چې یو سړی د افغانستان د مسلمان غیرتي ملت برخه یي، دی به په دغه ټولو شیانو کې چې دا ما درته وویل، د دې نه به دی برخه پاتې شي؟ نه به یې خپله قرباني ورکړې وي، نه به یې مجاهد ته شپه ورکړې وي، نه به یې مجاهد ته دعا ورکړي، لا اقل د مجاهد په فتح کامیابۍ به دی خوشحاله شوی هم نه وي. داسې غیرتي مسلمان به په افغانستان کې کم پیدا شي. زمونږ تاسې تاریخ داسې نه ده تیر شوی، موږ تاسې داسې پلرونه نیکونه نه لرو، موږ تاسو ته داسې پلارونو تربیه نه ده راکړې چې په دې شیانو موږ خوشحاله نه شو. موږ تاسې الحمدلله هغه مسلمان ملت یو چې د صحابه کرامو د راتګ نه وروسته نسلا په نسلا تر نن ورځې پورې موږ تاسې مسلمانان راغلي یو الحمدلله. تاسو ته معلومات شته دی، کابل د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت په دور کې د عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه په مشرۍ کې کابل فتح شوی. کابل چې کله جنګ د صحابه کرامو سره د کابل خلکو، خل په تاریخي لحاظ ماته یاد دي چې هغه خلک د کوم ولایاتو چې په کابل کې یو وخت واکمني وه او د صحابه سره جنګونه کړي دي، خو زه یې نام ځکه نه یادوم چې وروستني خلک بیا ورباندې خفه کېږي چې دا خو د موږ نیکونو داسې غلط کار کړی دی، نو یادول به پکار نه وي. خو هغه خلکو د صحابه سره جنګونه کړي،
د صحابه او قومندان جنگ وی خپل امیر ته شکایت وکول چې دا خلکو د موږ سره ډېر کلک مقاومت کوي. هغه وخت د کابل خلک په اسلام مشرف نه وو. وی امیر د صحابه او خپل قومندان جنگ ته وویل چې دغه خلک لکه څنګه چې په دا کوپر کې کلک دي، که یو ځل الله فق په اسلام مشرف کړل بیا به دغه خلک په اسلام کې هم همدغسې کلک وي. د صحابه او د امیر هغه خبره صداقت پیدا کو چې دغه وخت نه چې صحابه کرامو دلته د اسلام مقدس دین راوړی، تر ننه پورې یو ځل چې افغانان په اسلام مشرف شوي بیا د افغانستان ټول مسلمانان بل دین ته نه دي اوښتي. صحیح د انقلابونه راغلي، کله به انګریزان راغلي وي، کله اتحاد جماهیر شوروي، کله ناټو امریکا، کله به ځنې خلکو د پردیو داسې غلامي اختیار کړي. بعضې خو داسې غلامان چې پیسې اخلي خو وي په اسلام کې. ځنې خلک به داسې تیر شوي وي کمزوري خلک چې هغه د پردیو داسې غلامي کړي چې خپل د اسلام د سرحد نه راوښتي وي، خو دا ډېره کمه فیصدي به وي. که داسې نه وي نو بیا په تیر وخت کې د موږ تاسې د نیکونو په وخت کې د نیکونو نه مخکې نو بیا انګریزانو ماتې چا ورکړې ده. که دا ملک د افغانستان تاریخ داسې وي چې ټول افغانستان خدای دې نه کوي اسلام یې پرې ایښی وي، بیا انګریزانو ته ماتې چا ورکړې دلته؟ شک نشته چې ماتونکی خو په هر صورت کې الله رب العزت دی، خو په ظاهري اسبابو کې هغه ملت کې څوک و چې د انګریزانو ته یې ماتې ورکړه، 3 زره شکست ورکړی. بیا چې وروسته اتحاد جماهیر شوروي حمله وکوله، هر چا چې غلامي وکوله، او نو دلته بیا هغه مسلمان غیرتي ملت هغه څوک و چې بیا شوروي اتحاد ته او د دوی غلامانو کمونستان ته ماتې ورکړله. بیا چې ناټو امریکا راغله چې هر چا یې مزدوري وکوله هغه د هغوی کار، خو امریکا او ناټو چې الله رب العزت ماته کړه، خدای پاک د دین دغه خدمت د چا نه واخیستل، خو دلته یو مسلمان ملت وو. نو د صحابي د مسلمانانو امیر هغه خبر رښتیوالی پیدا کو چې دغه خلک به په خپل دین کې هم همدغسې کلک وي. نو زموږ تاسې تاریخ د دې ګواهي ورکوي چې افغانان په هیڅ صورت کې په خپل دین باندې، په خپل اسلام باندې د هیڅ چا سره معاملې ته تیار نه دي، نه په تاریخ کې تیار شوي دي، نه اوس تیار دي، نه به آینده موږ دا کار انشاءالله وکړو. نو تاسو خوشحاله او مطمئن اوسئ. د خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله 20 کاله وروسته بالخصوص د شهدا او اقارب پلارونه ورونه د هغوی میندې خویندې خوشحاله دي اوسیږي چې د 20 کالې قربانۍ نه وروسته نه اطلافي نظام شته، نه داسې شته چې نیم نظام اسلامي نیم کفري د امریکایانو د خوشحالوۍ دپاره، چې بیا به د شهید پلار ورور مایوسه خفه به وایي چې زما پلار دما زوی دما ورور هغه خو قرباني ورکړه د یو اسلامي نظام دپاره، تا بیا د خپل قدرت دپاره د یو اطلافي نظام راوستل، د خپل چوکۍ غم چې در سره و د دما زوی د ولې داسې کول. نن الحمدلله قوم جنګي نشته ده. په غزني کې داسې نه ده چې د اهل تشیع او د اهل تسنن په خپل مابین کې د مذهب جنگ روان وي، او قوم جنګي نشته ده چې د تاجکو د پښتنو او د هزارو جنګونه روان وي. نن هغه فضا نشته ده. تاسو ته به هغه تاریخونه یاد وي، اهل تشیع ته به معلومات وي چې د پغمان او دشت برچیخ څه حال و، چې چا دفاع د اهل تشیع نه کوله تا ته یې ګټه در رسولې وه که تاوان. په هغه وخت کې تا دا کولی شو د اهل تشیع چې ځان د معرفي کړی هم وای چې زه د اهل تشیع نه وم، تا د بیا قندهار ته سفر کړی وای، بیا د هرات ته سفر کړی وای، بیا د مزار شریف او بیا د جلال آباد او بیا بدخشان ته. اوس زه ضمانت درکوم په دې سټیټ د افغانستان په 24 ولایتو کې ګرځه او ځان معرفي کوه چې زه په مسلک شیعه یم، تا ته د بیا څوک تکلیف درته درکړي. وګرځه اهل سنت چې چا د پغمان له خوا نه د اهل تشیع سره که ځان د اهل سنت نمایندګي معرفي کول، نو تا د وجې نه بیا به ته اهل تشیع منطقې ته ازاد تللی شولې. نو ته نن لاړ شه د اهل تشیع منطقې ته، زه ضمانت در کوم چې تا ته به اهل تشیع په دې وجه چې ته اهل تسنن تکلیف به در نه کړي. پښتون دې لاړ شي د تاجک منطقې ته، تاجک دې لاړ شي د ازبک منطقې ته، ازبک دې لاړ شي د ترکمن منطقې ته. نو خلاصه دا ده چې د 20 کلن جهاد کوم اهدافو د شهید قرباني چې د څه دپاره وه، نو تاسې ټول د افغانستان مسلمان ملت خوشحاله اوسیږئ، بالخصوص د شهدا او اقارب او د هغوی ورثه د ډېر خوشحاله اوسیږي چې نن الحمدلله د شهدا او ارمان ترسره شوی. زموږ تاسې د جهاد 2 اهداف وو، یو دا چې اشغال ختم شي، ناټو او امریکا ورکه شي له دې وطن نه،
دویمه دا ده چې په ملک اسلامي نظام راشي. نن الحمدلله هغه دواړه ارمانونه ترسره شوي. نن په افغانستان کې نه ناټو حاکمه ده، نه امریکا، او اسلامي نظام حاکم دی. نه دشمن شته دی او نه مخلوط نظام دی، بلکې یو سوچه اسلامي نظام دی. نو چې د جهاد ارمان ترسره شوی، نور به مونږ څه غواړو؟ ګورئ، د افغانستان مسلمان ملته زمونږ تاسې علیا منافع، اعظم منافع، اوچت منافع سرته رسېدلي، باید د الله پاک شکر ادا کړو. نن دشمن نشته او اسلامي نظام شته. ګوره دا غټ اهداف دي، دا وشول. اوس له دې نه وروسته بیا که ته د اسلامي امارت نه نورې غوښتنې کوې د ملک د آبادۍ دپاره، نه غوندې وکوه، خو دا ثانوي مقاصد دي. مهم شی هغه دی، هغه شته دی. اوس د دې نه وروسته که موږ غواړو چې په سیاسي میدان کې د دنیا سره تعلقات ښه وي دي، که موږ دا غواړو چې ملک هم په اقتصادي میدان کې په پښو ودرېږي، وکوئ دا مطالبه، موږ هم دا کوو. دا زموږ تاسې د اساسي اهدافو نه وروسته اهداف دي چې دا موږ پر یخي نه دي ورباندې اخته یو. او موږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې د اسلامي نظام قیام نه وروسته، د امن نه وروسته په ملک کې انتقام جویي نشته دی. که د یو چا هر څومره خل له بینه تللي، لکه مخکې چې موږ د قوام قبایلو وزیر صاحب وضاحت وکول، امیر المؤمنین صاحب عفو وکوله، زه په دې ډېر خوشحاله یم چې امیر المؤمنین صاحب د انتقام جویي په ځای باندې عفو اعلان کړه. ولې؟ صحیح ده، دې کې شک نشته دی چې زموږ یو مسلمان ورور د یو چا د لاسه، یا د امریکایي یا د ناټو عسکر یا دلته افغانۍ چې د دوی سره کار کول، مزدوري کوله، د هغې د لاسه شهید شو. خو نن د دې په ځای چې موږ د خپل شهید انتقام واخلو، ښه ده چې عفو وکوله. هغه کارباکی نوم و که عسکر و هلته، ولې په عفو خوشحاله یو؟ په دې خاطر چې که هغه خلکو زموږ مجاهدین وروڼه شهیدان کړل، خو د هغوی هم یتیمان پاتې شول، موږ ته د هغوی کونډې پاتې شولې بې سرپرسته. نو که چېرته موږ په انتقام جویي شروع کړې وای، نو صحیح ده، یو سړی اربکی و، د طالب سره جنګ وکول، لیکن دا تضمین خو نشته ده چې خدای نخواسته زموږ خور چې د ده اهلیه و، هغه هم د ده په اربکیتوب باندې خوشحاله وای، هغې خو د موږ په مقابل کې ډز نه دی کړی. د هغه یتیم بچی، د یتیم لور خو موږ سره نه ده جنګېدلې. نو که هغه موږ له بینه وړی، خو د هغه زنانه کونډه بې سرپرسته، بچی یتیمان پاتې کېدل. نن که دوی ته عفو وشوله، ښه ده، د الله رب العزت عبادت به وکوي او د خپل اهل اولاد سرپرستی به وکوي، خو دا د موږ لپاره خوشحالۍ خبره ده. نو موږ د دوی د اولادونو سره څه کار لرو؟ نو تاسې ګورئ، د اسلامي امارت شفقت ده چې زموږ د شهدا او معیوبینو وزارت هغه چې کوم محور شی ورکوي، هغه یوازې د اسلامي امارت د صف چې کوم مجاهدین شهیدان شوي دي، یوازې د هغوی پاتې خلکو ته یا یوازې د هغوی معیوبینو ته تخصیص، غالبا په معیوبینو کم نشته دی، یعنې تخصیص به نه ده اورېدلی. د مخکینیو خلکو چې هر څومره دي، هغه د دوی د بینه څوک تللي دي، یتیمان دي که معیوبین دي، خو ورکړه شته ده چې څومره ته ده. بلکې د مخکینۍ ادارې خلک، یوه زنانه چې ما په نیټ کې د هغې په حواله اورېدل چې په دا مخکې اداره کې وایي چې به موږ ته راکول کېدل، یو 20,000 روپۍ که هر څومره ورکول کېدلې، هغه ویل ما کور ته پوره نه شوې وړی. 15 زره په د لاره کې د جنابان چې دوی وایي چې موږ افغانستان آبادول په دا 20 کاله کې، دغه زنانه وایي چې دا روپۍ پوره ما کور ته نه شو رسولی، په د لاره کې چې څوک ولاړو 15 به هم دې ته ورکولی، کور ته به یې چې څومره وړي. او نن چې وایي اسلامي نظام راغلی، د اسلامي نظام نه خوشحاله ده، وایي څومره روپۍ چې راکړي ټولې سالمې کور ته رسوم، په لاره کې څوک نه اخلي. نو تاسې خپله سوچ وکوئ چې هغه د یغ وخت خلک شي ورکول، د هغوی شفقت زیات و که د همغه خلکو په کونډو باندې د امارت شفقت زیات دی؟ فیصله تاسې خپله وکوئ. نو زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې الحمدلله نن د امن فضا قیمه ده، د مسلمانانو په مابین کې د اخوت، د وحدت، د ورورۍ فضا قیمه ده، د ترحم، د شفقت فضا قیمه ده. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. راځو دې خبره ته چې اسلامي امارت وروسته له دې نه چې دا اهداف یې ترسره کړي د الله رب العزت په مدد او په نصرت باندې، چې دښمن ته یې ماتې ورکړي او په ملک اسلامي نظام حاکم دی، آیا اسلامي امارت لاس تر زنې همدغسې ناست دی او که نه د ملک د ترقۍ دپاره په سیاسي اقتصادي میدان کې اخته دی، کار کوي؟ تاسې ګورئ چې الحمدلله لکه څنګه چې اسلامي امارت او دغه غیرتي مسلمان ملت چې د دوی سره همکار و، په 20 کاله کې په نظامي ډګر
په جهادي میدان کې الله کامیاب کړل. همداسې په دا 3 کاله شاوخوا کې تاسو ولیدل چې اسلامي امارت په سیاسي اقتصادي میدانونو کې هم مخ په وړاندې ډېر ښه په کامیابۍ په تدبیر باندې روان دی. په سیاسي میدان کې تاسو ته وضاحت درکوم، تاسو ته معلومات شته دی چې موږ د اوسنۍ دورې نه د دغه ناټو د امریکا د راتګ نه یوه بله دوره هم موږ په افغانستان کې اسلامي امارت په 95% خاوره حکومت کړی. په هغه دوره کې موږ د دنیا سره سیاسي تعلقات صرف د 3 ملکونو سره وو: سعودي عربستان، امارات متحده، پاکستان. دغه 3 ملکونو اسلامي امارت سره رسمي تعامل وو. خو په دغه 3 ملکو کې هم په کابل کې یوازې د پاکستان سفارت او سعودي او د امارات سفارتونه دلته برحال نه وو. لیکن نن په اوسنۍ دور کې موږ په دنیا کې تر 40 کم زیات سیاسي استازولۍ لرو. سفارتونه، قونسلګرۍ په دنیا کې د موږ خلاص دي. تاسو ورځئ کوم ملک یادوئ، تاسو نوم اخلئ، ګاونډ ته ورشه. ازبکستان، تاجکستان، روسیې سره په تېر امارت دور کې رسمیت خو څه کوي، د موږ ورسره کلک مشکلات وو. نن ازبکستان نه یوازې دا چې موږ سره تعامل په کوم انداز کې ساتي، بلکې داسې دی لکه د موږ مدافع وکیل چې وي چې په سیاسي میدان کې دی د موږ کلک حمایت کوي. دا زموږ هغه سیاسي مضبوط بصیرت د اسلامي امارت دی چې موږ چې چا پخوا سره مشکلات درلودل، نن هم هغه په داسې حالت بدل کړي دي چې زموږ ورسره مضبوط تعامل موجود دی. سرحد هم ورسره خلاص دی. سفارت د ازبکستان دلته خلاص، زموږ هلته خلاص دی. صادرات واردات لرو، تاسو ته معلومات شته دی. نه یوازې دا چې موږ د دې ملک د لارې نه رسمي تعامل خو لا څه کوي، د دې لارې نه موږ چین ته خپل صادرات واردات لرو. ازبکستان، قزاقستان، بیا چین، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان. د پاکستان سره زموږ رسمي تعامل شته دی. ایران کې سفارت هم د موږ په اختیار کې، د منشط قونسلګرۍ د موږ سره ده. ایران سفارت دلته خلاص دی. پاکستان کې اسلام آباد سفارت، کوټه، کراچۍ، پېښور قونسلګرۍ د موږ په اختیار کې دي. او ترکمنستان سفارت دلته خلاص دی. نو تاسو په ورځي بیا وړاندې هغه ملکونو ته ورشئ چې په الحال د امنیت په شورا کې بلکې د پخوانه مضبوط عضویت لري، د ویتو حق لري. چین، روسیا په تېر عبارت کې د موږ تعلقات په دغه انداز کې ورسره نه وو. نن چین او روسیا سفارتونه په کابل کې خلاص دي، د موږ سفارتونه هلته خلاص دي. وفدونه یې ځي او راځي، ملاقاتونه دي. عربو ملکونو ته ورشئ. امارات متحده سفارت دلته خلاص دی، زموږ هلته خلاص. د دوبۍ قونسلګرۍ زموږ سره ده. عمان په کم وخت کې سفارت موږ ته په اختیار کې راکړی، او قطر کې سفارت د موږ په اختیار کې دی. په نږدې وختو کې به انشاءالله بحرین هم خپل سفارت موږ ته راوسپاري. د سعودي عربستان سفارت موږ ته سپارلی نه دی، خو تعامل موږ سره ډېر مثبت دی. تاسو ته معلومات شته دی چې هر کال تقریبا تر 10,000 شاوخوا پورې زموږ حاجیان سعودي ته دي. دا تعامل د موږ نه وي، د موږ حاجیانو ته څنګه لاره ورکوي. او سعودي په هر کال کې د بیرون نه ملمانه حاجیان مني. زموږ د افغانستان ملمانه حاجیان مني. د هر ملک نه 15 کسان، هغه خاص د پاچا ملمانه د هر ملک نه دوی غواړي. هغه لکه نورو نه غواړي، د افغانستان نه هم همدغسې 15 ملمانه غواړي. یعنې تعامل د موږ د سعودي سره هم ښه روان دی. د وخت په تېرېدو به انشاءالله مخ ته ځي. نور تاسو معلومات لرئ، اروپا ته موږ ورمخکې شوي یو، هلته به روابط حسنه روان دي. نورو ځایو سره به انشاءالله روابط مخ ته ځي. خو زموږ سیاسي تعامل د دنیا سره داسې نه دی لکه د پخوا ځینې ناکامو خلکو په شان باندې چې افغانستان یې د روس په غېږ کې ورکو او یا امریکا په غېږ کې ورکو چې هر چا ورکړی وي. موږ په افغانستان آزاد، مستقل، حر، ناپیلی به یې ساتو. موږ به د غرب د منافعو دپاره د شرق سره جنجال نه کوو، د شرق د منافعو دپاره به د غرب سره جنجال نه کوو. حسن تعامل د شریعت په رڼا کې به د ټولو دنیا سره موږ ساتو. افغانستان به کوشش کوو چې موږ د دنیا په جنګونو کې بدون لیدنه چې شریعت موږ ته اجازه رانه کړي، موږ به د دنیا د منافعو دپاره افغانستان په جنګو کې نه اخته کوو. لکه بعضې ملکونه چې د ډالرو د حاصلولو دپاره جنګ ته زمینه برابروي. دا بعضې ملکونه چې جنګونه کوي، خپل جنرالان د خپل بودیجې د پیدا کولو دپاره جنګونه جنګ ته ورټېل وهي. ملکونه خپل بودیجه او پیسې پکې پیدا کوي. موږ تاسې لکه څنګه چې په سیاسي میدان کې ښه روان یو، تعامل مثبت د دنیا سره، همدارز الحمدلله په اقتصادي میدان کې هم لکه موږ تاسې د خبرو نه معلومیږي چې د ولس نمایندګان په دې خبره باندې د ټولو یا د ځینو سر خلاص دی. په دا 3 کاله شاوخوا کې اسلامي امارت په اقتصادي میدان کې هغه کارونه کړي چې په 20 کاله کې جمهوریت د هغې دپاره په ډېرو مواردو کې مثال نشي پیش کولی.
زمونږ تاسې امیرالمؤمنین صاحب سره له دې نه چې موږ تاسې ټوله بودیجه عادي او انکشافي دواړه بودیجې د خپل عوایدو نه اکملېږي. په تېر دور کې تاسو ته معلومات شته 15% بودیجه د بیرون نه ورته راتله، خو زموږ دواړه بودیجې 100% د خپلو عوایدو نه دي. خو بیا هم امیرالمؤمنین صاحب د ټول افغانستان دپاره چې موږ تاسو په ټول افغانستان کې 421 ولسوالۍ کم زیات لرو، د هر ولسوالۍ دپاره لا اقل یو وړوکی ډیم چک ډیم دا منظور دی. داسې ولسوالۍ به وي چې زیات ډیمونه به پکې جوړ شوي، خو لا اقل یو د هر ولسوالۍ دپاره دی. دا د څه دپاره چې د باران اوبه ذخیره شي، د سیلابونو مخه به ونیولی شي، اوبه چې ذخیره کېږي شاړ ځمکې ته به اوبه ورکړي، هغه به زراعت ته برابرې شي. چېرته چې کاریزونه دي د اوبو سطحه بالا پک راپورته کړي، په کویانو کې به د اوبه سطحه راپورته شي، زموږ دپاره د اقتصاد په حساب ګټه ده. موږ تاسې د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې د افغانستان د زراعت په حساب ستاسو معلومات ولرئ. زموږ تاسې آمدن تقریبا د 3 میلیونو شاوخوا په حدودو کې یا څه کم 3 میلیونه میټریک ټنه غنم آمدن درلودل. موږ تاسې افغانستان په یو کال کې 7 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته ضرورت لرو. د اسلامي امارت تر راتګ نه وروسته سره له دې چې دا پروژې ټولې تطبیق شوي نه دي، خو د اسلامي امارت د برکت د وجې نه د الله پاک رحمتونه دي، دومره په پیداوار زراعت کې زیاتوالی راغلی دی چې اوس موږ تاسې تقریبا څه کم 4 میلیونه میټریک ټنه کې روان یو. نو تقریبا څه د پاسه 2 میلیونه میټریک ټنه غنم د موږ نور هدف دی. تر اوسه پورې لا د خوشتپې کانال زموږ په پښو نه دی ولاړ، لا خو لا اخته دی، لا خو کار کوي. د خوشتپې کانال تقریبا 15 میلیونه هکتار ځمکه به انشاءالله بدیږي، هغه به موږ ته ګټه راکوي. تاسو ته معلومات شته دی چې د خوشتپې کانال د مزار شریف د کلدار ولسوالۍ نه شروع کېږي، جوزجان ولایت پی کوي، فاریاب انخوی ته ځان رسوي، چې دا تقریبا 240 کیلومتره کم زیات اوږدوالی لري او 100 متره بر لري، 8 متره عمق لري. تاسې په تاریخ کې وګورئ هغه کوم حکومت چې تاسې په نازېږئ په فاسد حکومتو باندې یو نه نازېږئ، خو بهرحال ځینې خلک چې کله جمع کوي وایي د پلانکي وخت ځینې نومونه اخلي، موږ به یې نه اخلو، بیا ځینې خلک په خفه کېږي. نو د هغې تاریخونه را وګورئ چې عاجزانو آرام خوبونه یې کول، او که د خوشتپې غوندې کوم کانال یې درته جوړ کړی دی. اسلامي امارت په دا 3 کاله کې 1 روپۍ څوک تثبیت کړي چې د خوشتپې په کانال کې بهرنی کومک کوي، ټول د افغانستان خپل مصرف دی. په زه په دې کمیسیون کې داخل وم چې موږ د دې کانال لپاره نظر ورکول د انکشاف ملي لپاره چې دا کانال لپاره بودیجه باید منظوره شي. ورته فوق العاده امارت په سر وخت روپۍ ورته ورکړي. وروسته د تمویل لپاره اوس د بلخاب ولسوالۍ کې چې کوم معدن دی د سنګزوالو چې د سرپل ولایت مربوط دی، دا دغه کانال ته وقف دی، بس هغه مصرف کوي، دغه نه عواید راخلي. نو د خوشتپې کانال که په پښو درېږي، د لغمان شاهي کانال په خیر په پښو درېږي، دې ته ورته نور کانالونه موږ تاسې د برق وزارت زیرې خو اورئ، کله وزیر صاحب په یو ځای کې بند افتتاح کړی وي، کله چېرته افتتاح کړی وي، کله د بجلۍ افتتاح وي. د کوم وزارت کارنامې موږ درته وښیو، که انکشاف دهات ته ورشي، کله د خلکو استنادي دیوالونه جوړوي، کله چک ډوبونه جوړوي. او د برېښنا وزیر صاحب د ډاکټر صاحب ورته راغلی، ما په ذهن کې لا ګواښ چې دا ډاکټر د عاجز اوس برېښنا ته څنګه راغی، خو چې د ده کارونه ته وګورئ په برېښنا کې داسې ده لکه یو متخصص شي. په دا کم وخت کې دومره تفاهمنامې چې یو مجلس کې ضرب زه ورسره موجود وم، تقریبا 240 میګاواټه تفاهمنامه غالبا په یو مجلس کې د 3 ادارو سره امضا شوه. او په دا 20 کاله کې د څوک ثابته کړي چې د افغانستان سره له دې نه تاسو په دې پوهېږئ چې موږ تاسې یو صادراتي ملک د بجلۍ دپاره ګرځېدلی شو، ځکه موږ د اوبو، د باد او د لمر همدارنګه د سنګزوالو نه د هر رقم برېښنا د تولید ظرفیت افغانستان لري. افغانستان که د 20 کاله کوشش شوی وای، موږ د دې په ځای باندې چې اوس وارداتي ملک یو، د بیرون ملکونو نه بجلۍ موږ ته روانه ده، موږ به خودکفا او بلکې صادراتي ملک به وای، بجلۍ به موږ خارج ته تولیدولی. دغه 20 کاله دعواداران چې دوی وایي دا د موږ میلمانه راغلي وو، افغانستان یې موږ ته آبادول. د ډالرو په دې باران کې که په 20 کاله کې 1000 میګاواټه بجلۍ یو کال یو ډیم موږ ته جوړېدلی، 1000 میګاواټه بجلۍ جوړېدی، نو اوس به موږ 20,000 میګاواټه بجلۍ به لرلی. 15,000 د افغانستان خپل ضرورت دی، د 15 به موږ خرڅولی، دا به زموږ عواید وای. که په کال کې 500 جوړې وای، 10,000 میګاواټه بجلۍ به موږ لرلی.
نو ته خو یو مثال مونږ ته پیش کا په کوم بند باندې د ډیم جوړ کړو او موږ افغانستان آبادوو افغانستان خو موږ تاسو پوهیږو عقل لرو الله پاک علم را ترا کړی دی سترګې شته دي سوچ وکوئ فکر وکوئ د افغانستان ملک د اقتصاد په لحاظ باندې زموږ تاسو اقتصاد اکثر په زراعت په مالدارۍ ولاړ دی تاجران موږ تاسو لرو کارخانې مو اوس پیدا شوي دي ډېرې دي تقریبا اوس وخت کې موږ تاسو د کارخانو تعداد لږ مخکې چې ماته یو څه وخت معلومات نه وي نور هم غالبا شروع شوي وي یو خو د نږدې وخت کې شروع شو څه وخت مخکې ماته معلومات چې 6,000 کارخانې موږ تاسو افغانستان کې اوس لرو 6,000 خو د پخوا نه د موږ تاسو ملک په اقتصادي میدان کې زراعت مالداري دا د موږ تاسو مهم بخشونه دي د افغانستان اکثریت ملت له دغه استفاده کوي نو په دا شل کاله کې دغه ملمانه او دوی سره چا کار کول دوی خو یو مثال پیش کی مالدار ته د څه خدمت وکول زراعت پېشه ته د څه کار وکول یو سړی خونه چې په د هر غټ ولایتو کې تا د یو 15 لکه ټنه د پره سړه خونه جوړه کړې وای نن زمونږ د ملت بعض هغه خلک چې زمونږ د غریب ملت دغه اقتصاد د تکلیف په نظر کې نه نسی کله زمونږ په صادراتو باندې دروازې بند شي د خلکو انګور د خلکو ماڼه په کومه بیه باندې دلته خرڅېږي دا که موږ سرخانې درلودلی لکه اوس چې الحمدلله شروع شوي دي شی به م ذخیره وای بزګر به خپل شی ذخیره کولی په داسې وخت کې به بازار ته رابسلی چې ده ته به یې ګټه هم کولی خپل مصرف به یې پوره کولی نو تا په 20 کاله کې موږ ته څه وکول کومه شاړه ځمکه دې آباده کړه سرخانه دې جوړه کړله بجلی دې موږ ته جوړه کړه مالدار ته د څه وکول غیر له دې نه چې د خلکو په ځمکه د غصب وکول دولتي ځمکه دې غصب کړلې کېدای شي د مسلمانانو شخصي ځمکه دې غصب کړي ځکه حلال حرام باندې ته څه پوهېږي نو د افغانستان اسلامي امارت په اقتصادي میدان کې ډېر ښه روان دی کارخانې په پخوا په نسبت زیاتې شوي پروژې روانې دي زموږ کوشش داسې دی څه وخت مخکې موږ په سیاسي کمیسیون کې په دې موضوع مجلس و چې زموږ د سیاسي کمیسیون اعضاونه عاله د وزارت داخله ارشد معین او د وزارت دفاع لوی درستیز په مجلس کې د موږ سره شریک و د شورا د فیصلې په اساس ځینې موضوعات موږ ته اوله و په هغې زموږ مجلس و په افغانستان کې د دې دپاره چې موږ د مشکلاتو مخه نیسو یو مشکل په افغانستان کې فقر بیکاري د دې دپاره چې فقر بیکاري ورکه شي نو د دې دپاره اسانه لاره دا ده چې موږ د خلکو دپاره کار پیدا کړو او د کار د پیدا کولو اسانه لاره دا ده چې سرمایه‌ګذارۍ دپاره موږ شرایط اسانه کړو لکه یوه د خوشتپې کانال یو مثال د یوه پروژه ګوره شروع ده تقریبا د 3.5 نه تر 4 شاوخوا پورې صرف وسایط هلته مصروف دي وسایط نو وسیطه بلدوزر لوډر هغه خو بغیر د سړي خو به نه چلیږي نو خو چې 4 وسایط ته فرض که مصروف دي نو خو دومره انسانان مصروف دي او دا 4 یوه واسطه تقریبا یو کور ته چې هغه ګټې ورسیږي نو تاسو حساب وکوئ 4 په 10 نفرو کې چې کور متوسط فرض کړئ څومره انسانانو ته دلته د نفقې دپاره یوه ذریعه برابره نو که داسې موږ پروژې ته لاره برابره کړو ځکه زموږ تاسې افغانستان خپله هم ښه تاجران ښه سرمایهدار خل لري هغوی ته باید موږ د انتقال د ځمکې سرمایه‌ګذاري سهولتونه ورته نور هم اسانه کړو د خارج نه که څوک راځي سرمایه‌ګذاري کوي موږ د خارج سرمایه‌ګذاران که د ملکونو په سطحه او څوک په قانوني په مشروعه طریقه راځي خارجي سرمایه‌ګذاران راځي اسلامي امارت د هغې په لاره کې خنډ نه ورته واقع کوي ځکه موږ د خارج سره چې حساسیت لرو هغه د کوم خارجي سره چې کافر دلته راځي او د اشغال په نیت راځي غیر اسلامي نظام موږ ته راوړي کافر به څنګه اسلامي نظام موږ ته د ده بارمان یې راوړي به دلته د اشغال په نوم څوک نه راځي دلته د قبضې دپاره څوک نه راځي د بدمعشۍ دپاره د څوک نه راځي راشه په ملک کې سرمایه‌ګذاري وکوه $1 میلیارډ $10 میلیارډ تا ته امارت تضمین درکوي نو سرمایه‌ګذارۍ دپاره هر څوک چې راځي اسلامي امارت تعامل ته تیار دی ملک به آباد شي ځوانانو ته به کار پیدا شي او موږ په خپلو افغاني سرمایه‌ګذارانو باندې غږ کوو چې د دې په ځای چې تاسو په خارج کې سرمایه‌ګذاري کوئ صحیح دلته ګټه خو به درته ورسیږي خو یو مسلمان غریب افغان چې دلته د خپل نفقې د پیدا کولو دپاره کله اروپا ته رواني کله ایران ته رواني کله چیرته خو ته راشه دلته سرمایه‌ګذاري وکوه ګټه خو هسې درته رسیږي بلکې دلته کیدای شي ټیکس مالیه په کارخانه باندې که د نورو ځایو نه کمه وي نوره به ګټه درته ورسیږي ګټه به دې ګټه وي په دغه نیت یې وکوه چې د یو مجاهد مسلمان اولادونو د هغوی ورونو یو مجاهد ملت فقراو ته زما ګټه ورسیږي نو کیدای شي الله پاک د په مال کې برکت درته واچوي نو موږ په ټولو خپلو افغاني سرمایه‌دارانو باندې دا غږ کوو
چې د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې که یو چا یوه کارخانه په 10 میلیونه ډالره جوړوله نو 10 میلیونه به یې کارخانه جوړوله 10 میلیونه به یې په هدایه او په تحایفو کې هغه نظام ته ورکوله. نن د تا نه هغه تحفې هغه هدایه څوک نشي اخیستلی په زور باندې. ته کولی شي چې هغه 10 میلیونه یوه کارخانه جوړه کړي دا 10 ته چې په شکرانه کې ورکولې دا نورې په دا بله کارخانه جوړه کړه. سهولت درته برابر دی او فضا درته برابره ده. راشه په داخل د افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکوه. نو اسلامي امارت په پلان کې لري چې انشاءالله انکشافي پروژې به سهولتونه به ورته برابروي شروع کېږي به چې دا شروع شي په داخل د افغانستان کې به انشاءالله خلکو ته کار برابرېږي. د کار مخه اسلامي امارت به قصدا انشاءالله نه ونیسي بلکې کوشش به وکړي چې خلکو ته به نوره لاره برابره شي.